بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. رواه البخاري ومسلم. په دې باب کې د بخاری شریف او د مسلم شریف د احادیثو پرانا کې د جنابت احکام او مسائل بیانېدل، د جنابت د غسل طریقه او د هغې سره ورته مسائل هغه بیان شو. په دې حدیث کې عائشه رضی الله عنها یوه بله مسئله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه امت ته بیانوي. هغه دا غسل چې واجبېږي په انسان باندې، یو سبب دا دی چې انزال د مني وشي. مني نه مراد چې د انسان نه اوبه خارجي شي، هغه ټینګې اوبه چې پس د شهواتو نه اوځي، نطفه هم ورته ویلی کېږي، مني هم ورته ویلی کېږي. نو چې کله دغه کپړې سره لګېدلی وي یا بدن سره، نو د هغې د صفایي طریقه به څنګه وي؟ شریعت د هغې د پاکوالي طریقه څنګه بیان کړې ده؟ زمونږ او ستاسو شریعت وړې مسائل د هغې هم پوره تحقیق سره او پوره په وضاحت سره د هغې بیان زمونږ او ستاسو په شریعت کې شوی دی. لکه مخکې حدیثونو کې بیان شو، د ماشوم متیازې، د ماشومې متیازې، دارنګې د سپي جوټه هغه به څنګه پاکېږي. داسې نور مسائل په دې حدیث کې اوس دا بیانېږي چې د مني د پاکوالي طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه څنګه وه، یعنی صحابه کرامو ته څنګه زده کړې وه. اول روایت دا د عائشه رضی الله عنها ده. هغه فرمای: كنت اغسل الجنابه، ما به وینځه. الجنابه معنا دا ده هغه اثر د جنابت. جنابت خو نه وینځلی کېږي، اثر د جنابت څه شی دی؟ همدغه مني چې د انسان نه خارجه شوي وي. من ثوب رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کپړو نه به ما وینځله. فیخرج الى الصلاة، نجومات ته به ووتو. وان بقع الماء فی ثوبه، او هغه اثر د انزلو په اوبو سره، یعنی د اوبو هغه اثر چې ما انزلی و هغې لا په کپړه کې ښکارېدو. په روایت د مسلم کې ورسره دا دی: فیصلي فیه، نو په مغې کې به نبی علیه السلام مونځ کوو. ګورئ عزیزانو، په دې حدیث د بخاري او د مسلم کې یوه طریقه د صفایي د مني چې کله کپړې ته رسېدلی وي، یعنی ستا جامو ته یا ستا بدن ته، نو یوه طریقه دا ده چې وینځې به. همدغه شان الفاظ په بخاري کې داسې دي: کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یغسل المنی، نبی علیہ الصلاة والسلام به انزو څه شی؟ المنیه، چې دا اثر د جنابت بدن ته رسېدلی یا کپړې ته رسېدلی.
ثم یخرج الى الصلاة بیا مغه کپړه به وینځله او مغه شان لمده به وه لا به وچه شوې هم نه وه او هغه به لاړ نبی علیه الصلاة والسلام مونځ به پې کو. عایشه رضی الله عنها فرمایي وانا انظر الى اثر الغسل فيه او ما ته ښکارېده چې ما څه اینځلې وي که خیال هم کړی دا کپړه چې وینځلی شي نو هغه ښکاري چې دا ځای لوند دی دا ځای وچ دی. نو یوه طریقه دا شوه چې اینځل دي په اینځلو سره انسان ته حکم شوی او دا مستحب او غوره طریقه عمده ده. دویمه طریقه هغه هم دا روایت د عایشې رضی الله عنها دی. هغه فرمایي لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرکا ما به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کپړې نه افرکه په نوک باندې به مې راګروله چې کله به وچه شوې وه دا مني په کپړه باندې چې ساره شي وچه شي داسې سلیخ کوي وایي ما به راګروله. په بعضو روایاتو کې راغلی دی چې په لرګي باندې او په بعضو روایاتو هم دغه مسلم کې راغلی دی چې كنت احکه یابسا بظفري من ثوبه چې کله به وچ شوې وه د کپړو پورې به نښتې وه دا مني نو ما به په دې نوکانو باندې داسې راګروله هغه به مې لرې کوله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جامو نه فیصلي فیه په هغې کې به نبی علیه الصلاة والسلام مونځ کوو. ګورې عزیزانو نو دوه طریقې شو. شریعت اسانی راوستی په دې باب کې که څوک یې وینځي وی دې انځي او که وچه شوي وي نو که وینځي هم صحیح ده او که داسې په یو شیز باندې په لرګي باندې یا په بل شیز باندې یا په نوک باندې هغه داسې د دې کپړې نه لرې کوي نو دا هم جایز ده. او دا دواړه حدیثونه دا په مسلم شریف کې دی او بخاری شریف کې هم دغه مخکې حدیث و. نو دا طریقه د صفاوالی د منی هغه راغلی ده په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. نو د دې نه ورا خو به چون چیرا نه پکار دا دین دی چې نبی علیہ السلام څنګه بیان کړی وي صحابه کرامو څنګه را نقل کړی وي مونږ او تاسو لم پکار د مغه شانی ونیسو که عقل چلوونو بل طرف ته بلاړ شو ځکه نقل دا په عقل باندې مقدم دی دا مخکې دی. زمونږ او تاسو عقلونه دومره دي په دې کې دا د دین پوره احاطه نه راځي بس دا د الله دین دی چې څنګه جوړ کړی دی او مغه شانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت ته بیان کړی دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام امانت څنګه ورته رب العالمین بیان کړی او مغه شان تیر رسولی دی. دا بل حدیث دی د ابو هریره رضی الله عنه په هغې کې یوه مسئله بیانېږي. هغه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اذا جلس بین شعبها الاربع چې کله خاون د خپلې ښځې په څلورو اندامونو کې شعب اندامونه الاربع څلور په دې کې کینی ثم جهدها بیا خپل کوشش وکړي مراد د دې نه دا د کنایه شریعت عموما قرآن هم چې راپورته کوي او احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د دې جماع نه کنایه کوي کنایه ذکر کوي په ټکی په ټکی د هغې نوم ناخلي لکه مونږ او تاسو پښتو کې هم د هغې نه داسې اصطلاح سره تعبیر کوو چې هم بستري کوي کوروالی کوي نزدېکت کوي اډاریک چې کوم نوم دی هغه ناخلو ادبا و احتراما. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې کله خاوند د خپلې ښځې په څلورو اندامونو کې څلور اندامونو نه مراد دوه لاسونه دوه خپې هغې کې کیني او خپل کوشش وکړي مراد ترې نه کوروالی وکړي نو فقد وجب الغسل په دوی دواړو باندې غسل لازم شو. په روایت د مسلم کې دی وان لم ينزل اگر که د دې سړي انزال نه وي شوی د دې سړي نه خپلې دا د سړي دا اوبه چې دي ماده که داتې نه وي وتي نو هم په د غسل لازم شو. ګورئ دې حدیث کې یوه مسله غدا ده چې په ابتدا د اسلام کې حکم دا و که خاون به د ښځې سره میلاو شو او پوره هم بستري به یې وکړه خو چې د ده انزال به نه و شوی د ده نه به دا اوبه نه وي وتلې نو په ده غسل نه و بیا دا حکم منسوخ شو. بیا نبی علیہ السلام داسې ویله چې مجرد ښځه او خاون بغیر د کپړو نه میلاو شي
اگر که د سړی نه اوبه ونه وځي نو په ده باندې غسل لازم دی، دواړه به غسل کوي. نو دې حدیث دا مطلب شو. دا دریم حدیث دی د ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب انه كان هو وابوه چې هغه و او د هغه پلار عند جابر بن عبد الله سره وعنده قومه د هغه سره د هغه قوم مو فسألوه عن الغسل، دوی تپوس وکړو د غسل په باره کې. فقال جابر بن عبد الله هغه وویل یکفیک صاع، د غسل د جنابت د پاره یو صاع اوبه کافی دي. صاع عزیزانو یوه پیمانه ده، 2.5 کیلو وزن پکې زیږي. لکه نن سبا و دا لوټه چې وي دا موږ او تاسو چې په دې جوماتونو کې په دا کلي کې جوماتونه وي د دغې په اندازه باندې په دغه یوه لوټه به نبی علیه السلام غسل کو. اودس نه اودس دپاره به نبی علیه السلام ډېرې کمې اوبه استعمالولې. فقال رجل، یو سړي ویله ما یکفیني، په یوه لوټه چېرته غسل کېږي، زما دپاره نه کافي کېږي. فقال جابر رضی الله عنه ورته ویله کان یکفي من هو اوفى منك شعرا، دا یو پیمانه یوه لوټه 2.5 کیلو اوبه دا به کافي کېدلې د چا دپاره من هو اوفى منك شعرا، هغه شخصیت دپاره چې هغې ستا نه ویښته ډېر پوره و. داسې غټ غټ ویښتان و د نبی علیه صلات وسلام، د ګیرې هم او د سر هم. وخیرا منک، او د تا نه ډېر غوره و. یرید النبی صلی الله علیه وسلم، او د جابر رضی الله عنه مطلب دا و چې هغه نبی علیه السلام خوده، یعنی نبی علیه السلام دپاره کافي کېدو، نو زمونږ او ستاسو دپاره ولې نه کافي کېږي. ثم امنا، وی بیا جابر رضی الله عنه مونږ ته امامت راکو فی ثوب، په یو جامه کې، یوه جامه یې په غاړه وه. په یو لفظ کې داسې راځي کان النبي صلی الله علیه وسلم یفرغ الماء علی رأسه 3، کله چې نبی علیه السلام به د جنابت نه غسل کو نو هغه به په سر باندې 3 ځل اوبه راړولې. دا تفصیل مخکې تیر شوی و چې د جنابت نه د غسل طریقه هغه څنګه ده، پوره تفصیل هغه مخکې بیان شوی دی. خو دلته په دې حدیث کې مطلب 2 خبرې دي. یوه خبره دا ده چې دا د جنابت نه غسل کول دا عبادت دی، او اودس کول دام عبادت دی، او هر عبادت کوشش پکار وي د پیغمبر په طریقه وشي. لکه څنګه چې په طریقه کې موږ د پیغمبر اتباع کوو، دارنګې څومره اوبه نبی علیه السلام استعمال کړي. دا نه چې سړی بس نوځي حمام ته، باتروم ته، او هغه پورې لامبي تر څو چې ټینکۍ تشه شوې نه وي. نه، لږې لږې اوبه استعمالوئ. د جنابت غسل دا عبادت دی، د دې لپاره لږې اوبه استعمال کوي. یو صاع به نبی علیه السلام استعمالو، یعنی یو صاع یوه لوټه اوبه، دا وړه لوټه نه وي، دا په کلو کې چې جوماتونه وي، دا په بوکو چې اوبه راخیجې خواته چې لوټې پرتې وي، دومره کم اوبه به نبی علیه السلام پوره غسل کوو. ولې؟ د الله تعالی اسراف نه دی خوښه، تبذیر نه دی خوښه، فضول خرچي نه ده خوښه. اودس باره کې م راغلی دی چې نبی علیه صلات وسلام چې اودس هم کو، د انس بن مالک روایت دی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یتوضأ بالمد ویغتسل بالصاغ. نبی علیه صلات وسلام با په یو مد اوبه باندې دا ډکه لپه اوبه چې راواخلي، زمونږ او ستاسو په اصطلاح یو ګیلاس اوبه، په دې باندې به نبی علیه السلام اودس کو، دومره کمې اوبه به استعمالولې. مونږ او تاسو خو چې دا پیپ راخوشي کو، دا ټوټۍ بس ورته لګی شړقه د دې اوبو خیجي. عزیزانو دومره اسراف دا نه دی پکار، دا اوبه ټولې فضول لاړې. لږې لږې اوبه را پرېږده، واپس یې بندوه. لږې اوبه چې د راواخستې هغه خولې پوزې ته مخ ته. تاسو تجربه وکئ چې په کمو اوبو باندې اودس کېږي، او په کمو اوبو چې اودس وکړو توجه به هم صحیح برابر وي. دارنګې غسل هم په کمو اوبو باندې پکار دی. د حدیث نه یوه مسئله هغه دا ثابته شوه. دویمه مسئله دا شوه چې یو انسان پوره یو کمیس اچولی وي او ټول بدن یې پکې پټ وي، لکه د عربو دا لباس چې دی، او د ده اندام
او د اندامونه او عورت پکې پټ وي، داسې کپړه وي، یا یو غټ څادر سړي د ځان نه تاو کړی وي، پوره څادر وي په بعضو علاقو کې چې د هغه ټول عورت هغه ورسره پټ وي، نو که یو کمیس هم وي په دې کې مونځ کیږي. د جابر رضی الله تعالی عنه هغه په یو کپړه کې مونځ وکړو. داسې په بخاري او مسلم کې حدیث دی چې یو سړي د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو چې عن الصلاة فی الثوب الواحد، چې په یو کمیس کې چې یوه کپړه وي او ټول بدن پکې پټ وي، نو آیا په هغې کې مونځ کیږي؟ نبی علیه السلام ویله او کلکم یجد ثوبین، ولې هر یو سړي سره دوه کپړې دي، دوه جوړې دي ورسره، دوه کپړې به دې ته ویله چې څادر او لنګ. ډېر خلکو د چا به څادر و، د چا به نه و، د چا به لنګ و، خو البته چې یوه کپړه وي خو چې ستا بدن پکې پټ وي، عورت دې پټ وي، دا ولې دې پې پټېږي په د مونځ په حالت کې، نو بس دغې باندې مونځ کېږي. دا ولې ځکه چې صحیح حدیث کې راغلی بخاري کې چې نبی علیه السلام وویل لا یصلي احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقیه شیء، یو سړی دې داسې نه کوي چې په یوه کپړه کې مونځ کوي او دا ولي ښکاري، دا ولي به پټې، یعنې دا کپړه به په دې ولو داسې راواچې ټول بدن به په دې باندې پټ کې ان تر د خپو پورې، یعنې د ګیټکو نه بره، نو بیا دغه مونځ دا به صحیح دی. دا مختصر مسائلو د جنابت د مسائلو په باره کې، او سبا به انشاء الله بیا د تیمم په باره کې احادیث بیانېږي. رب العالمین دې زمونږ او ستاسو شوق او محبت د الله رب العالمین د دین سره پیدا کړي، او الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول د نبی علیه الصلاة والسلام په احادیثو باندې پوی کړي. آمین یا رب العالمین. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.